د داود ماما کور ته راغلی ما کوم چې موږ څو ورځې مخکې د داود ماما د علاج ترتیب روان کړی و، کوم چې دی په دې کور کې و د کور د ډېر غربت سره به خو د کرایې په کور کې او دی مریض ولو، دومره څوک نه و چې د ده سره کومک کړی وای. نو بیا موږ د دوی ویډیو جوړه کړې وه د هغه ټولو خلکو کور ودان چې د ده سره کومک کړی و. موږ ته چې کوم چا پیسې راستولې وې هغه موږ قدرت خان ته را رسولې وې. دی بیا موږ داود ماما کوټې ته مې بوتې، د کوټې کې ډاکټرانو چې د ده کوم علاج و هغه وکړي. نو دا د ده اکسرې او شیان دي اوس نن راغلي او دی ماشاءالله د 14 ورځو بعد ډېر برابر سوی دی. اوس خپله خبرې هم کولی سي. مخکې چې موږ اوله ورځ رالو بالکل د خبرو هم نه نه یې څه ویلی سو، بالکل ډېر کمزوری و. نو د هغه ټولو خلکو کورودانۍ وایو چې د ده سره کومک کړی و، دته پیسې راستولې وې. الله پاک دې هغو ته په آخرت کې هم په ښه ورولي، په دې دنیا کې دې هم په ښه ورولي. د دوی دغه پیسو د یو انسان ژوند بچاو کوي. داود ماما نن زموږ استاسو په منځ کې دی، خپله به خبرې درته وکړي. اوله ورځ دی ډېر کمزوری و، هغه ویډیو به هم موږ ستاسو سره شریک کړو. نن دی ډېر برابر دی الحمدلله. زه خپله ډېر په دې خوشحاله یم چې داود ماما نن خپله ګایدلی سي، خپلې خبرې کولی سي. دی صرف دونه دی اوس نور ډېر برابر دی. ډاکټرانو یو ځل بیا غوښتي دي خو د ده دلته حالات د غربت سره مخ دی، کور یې د کرایې دی. دغه مشر بچی دی قدرت خان چې د ده ټولې ذمهداریان یې پر غاړه دي، بېروزګار هم دی. که څوک قدرت خان ته د روزګار ترتیب ور برابروي چې پر یو کار یې لګولی سي، موږ به د قدرت خان نمبر پر سکرین کښېږدو، د ده سره دې رابطه وکړي، یو کار دې ور برابر کړي. دغه ټولو خلکو یو وار بیا کورودانۍ وایو چې د داود ماما ژوند یې ژغورلی دی، ده سره د پیسو مرسته کړې ده، دعاوې ورته کړي دي. د داود ماما څخه به هم پوښتنه وکړو چې داود ماما اوس ته څنګه یې، ستا صحت څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاکر څنګه دی؟ شاکر څنګه دی؟ زما سره ډېر کومک وکړي و، خلکو ته زما اواز ورساوي چې د کومه ځایه پورې و. هغو زما سره ډېر کومک وکړي، که په دې وطن کې و که په بل وطن کې ولو. زما غږ یې ورساوي، ما سره چې چا امداد کړی دی، کومک یې راسره کړی دی، هغه یې در ما پورې راورسولی. زما کور د کرایې دی، زوی م بېروزګاره دی، کوچنی دی، در په در دی. زه ډېر د غربت سره مخامخ ولم، هېڅ شی مې نه درلودی. بیا دی بوتم کوټې له دغه اکې راورساوي و ما ته. زما سره ډېر کومک وکړي. زه په لمانځه کې د شپې د ورځې دوی له ډېرې دعاګانې کوم. الله دې د دنیا او د آخرت په ښه ورولي، الله دې په هغه دنیا کې په ښه ورولي، الله دې په تور لحد کې په ښه ورولي. زه ډېر کورودانۍ وایم، د دې بعد هم دعاوې ورله کوم. اوس ما هم ضرورت دی، پر پښو نه سم درېدی، نور انشاءالله برابرېږم، پر پښو نه سم درېدی. شاکر خان سنګري زما سره ډېر کومک وکړي، ډېر فارې یې راسره وکښې و. ډېرو خلکو ته یې زما اواز ورساوي چې په هر ځای کې هغو ته یې ورساوي. کور یې ودان د هغو خلکو چې زما سره کومک وکړي، پیسې یې ماله راوېدلې، ما ته یې راورسولې. زه یې بچا کړم. څه زما سره دې خلکو ګردو کومک کړي، زه ډېرې دعاوې ورله کوم. الله دې د دنیا او د آخرت په ښه ورولي، الله دې په توره تیارې کې په ښه ورولي، الله دې سنګري شاکر خان هم په ښه ورولي. زما زه یې بچا کړم، ډېر د غربت سره مخامخ وم، ډېر پریشانه وم، ډېر سرګردانه ولم. کور مې د کرایې دی، در په دننه کوچنی زوی مې دی، بېروزګاره دی، هېڅ هم نه لري. بس دا خلک رالو، زما اواز یې در دی ورځه پروت وم، ډېر در په در وم، ټکور ټکور وم. چا په هسپتال کې لا نه داخلولم چې ویې وړم، دې خلکو داخله کړم. بس دغه یم، اوس لږ پر پښو ودرېدم. اوس من ضرورت دی که څوک کومک راسره کوي د دنیا او د آخرت په ښه دې ورولي، که یې نه راسره کوي د دنیا او د آخرت په ښه. زه یې دعاوې ورله کوم، که ماښام که ماخستن یې که سهار. زه یې کورودانۍ وایم، کور یې ودان، مخ ته یې ګلونه. اوس به د قدرت خان څخه پوښتنه وکړو چې د ده سره ډاکټرانو داود خان بیا کله غوښتی دی؟ قدرت خان که کتونکو ته دا ووایه داود خان بیا ته کله ورولي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داود ماما یې د سموار په ورځ ما څخه غوښتی دی، پر یوې تاریخ باندې ما دې راوستلی دی. نن دومه درېیمه شپه ده چې کور دی ما دې راوستلی دی. دی اوس انشاءالله خوراک یې هم چل کړی دی، نن مې خوراک کړی، بس یې شی وخورې. زما پلار انشاءالله بچا وسوللو، ستا یې کور ودان، الله یې د دنیا او د آخرت په ښه درولي. کوم خلکو چې کومک زموږ سره کړی دی، الله یې د دنیا او د آخرت په ښه ورولي. هغه د موږ پرې راورسېدی، کور مې ودان.